أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تدين نلوان دي آیاتون مبارک کے اللہ تعالی جل شانہ عم نوالہ د مؤمنان صفات بیان کرل. اوس پدی آیاتون کی اللہ تعالی د کفار احوال بیانی. د کفار په احوالو کې یو احوال داغوی د مال او د دولت خرج کول په دنیا کې پدی غرض سره چې پدی مال او دولت باندې به مونږه د قیامت د عذاب نه بچ کیږو. او دا کفار چې دوی دا کم مالونه خرج کوي زیاتر د دوی غرض د دنیا باطل او مقاصد وي. د دین علاوه د اسلام خلاف دی زیاتر خپل مال خرج کوي. دا یهود او کفار او مشرکین او منافقین با د الله د پیغمبر د دشمنی کې با خپل مال به خرج کولو، په جنگونو کې به خپل مال خرج کولو، دغه شان د الله د پیغمبر نه منع کول لپاره به خلکو باندې مال خرج کولو. اوس د دې خلکو چې کم دا مالونه په دنیا کې کم خرج کوي یا کو دوی کله کله په فلاحي کارونو کې دا کم مال خرج کوي نو هغه د دوی غرض او مقصد چې کم دی د الله رضا نه وي بلکې د دوی مقصد چې کم دی هغه د دنیا شهرت حاصلول وي، نوم حاصلول وي، او کله کله د خپل خاندان قبیلو سره مقابله وي چې یو خاندان کم دی مال خرج کوي په لاره کې د خلکو فلاحي کارونو کې نو هغې د هغې نه زیات نو هلته خانداني مقابله کې وي. نو الله وي د دې دا ټول مالونه او اولاد چې کم دی دوی د تبا پر ورځ د قیامت د الله د عذاب نه هیڅ فایده ونه رسولی شي. چونکې دلته د مال او اولاد ذکر کیږي او د مال اولاد باندې انسان اکثر کله کله فخر او غرور کوي چې راځه د جیداد مالک ما، د کارخانه مالک ما، دغه شان زما دومره بیل بیلنس دی او اولاد باره کې چې دا اولاد دا به زما د لاس مټې دي او دی به چې کم دی ما ته امداد بکی زما تکلیف کا ما بچ کئی. نو اللہ وی دا دواړه سيزونه پر ورځ د قیامت اے کافرانو ستاسو په کار ناراضي. څنګه دې بل دې کې الله فرمای یوم لا ينفع مال ولا بنون، پر ورځ د قیامت په دې کافرانو ته نه د دوی مال او نه اولاد ولا فایده ورکی. نو الله د دې دنیوي غرض او لالچ د پاره چې کم دی مالونه خرج کوي الله داغي مذمت بیانای چې ان الذين كفروا بشک هغه کسا چې کافران دي لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا، هرگز به دفع نه کی د دوی نه مالونه د دوی نه اولاد د دوی د الله د عذاب نه سشیز بد دوی نه پر د قیامت د مال او اولاد دفع نه کی. گویا د مال او اولاد به د دوی پر د قیامت پکار را نشي چې د الله د عذاب نه دوی د پاره چې کم دا د دوی د پاره ذریعہ وګرځي. الله و اولئک اصحاب النار، دا کافران دا خوندان د اور دي، هم فیها خالدون او دوی به همیشه د پاره په دغه اور کې اوسیږي. اوس الله تعالی د دې کفارو د دې مال خرج کولو په دنیا کې په فلاحي ادارو کې یا په فلاحي کارونو کې یا د اسلام خلاف چې کم دی مال خرج کوي نو الله اوس داغي مثال بیانوي چې د دې کافرانو د مال خرج کولو مثال داسې دی
چې هغه څنګه یو هوا راشي کمثل ریح پشان د هوا او داسې هوا فیها سر چې پای کې ډېر زیات سخت یخوالی وي کله کله دا سخت یخوالی هم د ډېر لوی عذاب باعث ګرځي او خاص کر فصلونو لپاره بیا دا سخت یخ هوا یا چې کم دی دا پرخه وغیرہ دا ډېر چې کم دی د نقصان باعث ګرځي نو الله یې څنګه چې دا سخت یخ هوا فصلونه تباه کوي او هلاک کوي تباه کوي چې کله دا هوا په دنیا کې د یو ظالم سړي په پټي باندې ورشي فصل باندې او هغه فصل چې کم دی هغه ټول تباه او برباد کی نو دغه شان د دې کافرانو دا دنیا کې د خپل مال خرج کول پس غرض د دنیا سره پرد د قیامت چې کم دی دوی تبا د دې اس فائدہ نه ملاويږي بلکې دا ټول اعمال بے ضایع او برباد وي څنګه چې دنیا کې د یو ظالم پټي باندې سخت یا هوا رااله او هغه پټي اوس وځو دغه شان د دې دا دنیا کې چې دې څه کړی وي اب ټول چې کم دی هغه با ضایع وي او برباد بوي سورہ فرقان کې لاوي وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا دا کافران چې کوم دنیا کې څه عمل کوي د دې خدا الله په ذات ایمان نشته دا او دا مال خرج کولو سله خو به علم لاويږي چې الله په ذات باندې ایمان وي دا الله پیغمبران مني نو الله به دا اعمال پکار را دي کدي صرف د کفر په حالت کې دا اعمال کې دنیا کې هر څنګه کوي یا کاغه خکار ولې نه دي نو الله پرد د قیامت کلمغه قصد وکړو د دې کافرانو د عمل ته نو فجعلناه هباء منصورا پس بیا به موږ وګرځو د دې د اعمال په فضا کې چې کوم څنګه دا ګرد او غبار یو خوا بل خوا باریک باریک ذرات خواروي دغه شان به د دې اعمال برباد او هلاک او تباہ وي والله وی وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون الله په دې باندې ظلم نه کوي څنګه چې د یو ظالم سړي چې کم دی پټي هلاکول دا ظلم نه دی دغه شان الله چې کم دی د دې کافرانو د اعمال چې کم برباد کوي نو دا ظلم نه دی ځکه چې دا اعمال د قبولتیا د لپاره ایمان شرط دی چې ایمان نه وي اعمال به تباہ او برباد وي څنګه چې بل دی کې الله وی من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن الله چا چې اعمال صالحه کو که سړی وي او که ښځه وي خو شرط دا دی چې مسلمان وي نو چې مسلمان وي او ایمان وي نو بیا به د اعمال صالحه د د لپاره چې کم دی پکار راځي الله وی فلنحینه حیاتا طیبه د لمغه پاک ژوند به ورکو پاکیزه ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون او دل به موږ خپل بد ورکو د هغه چې کم دی دنیا کې کم خپل عمل کړی خو الته ایمان شرط دی لہذا چې ایمان نه وي نو بیا د دې د اعمال که ارسنه خپل شي خو هغه برباد او هلاک او تباہ دي نو دا دوی په خپل ځان باندې ظلم کوي چې دوی چې کم دی په دنیا کې چې کم دی مال خو خرج کوي خود چا چې ولا مال ورکړي دي نو هغه ذات باندې ایمان نه وروړي او هغه ذات چې کم پیغمبران سمرا لګري دي باغي ایمان نه وروړي لہذا د دې دنیوي مال خرچول په هر قسمه کارونو کې چې وي هغه برباد او هلاک دي ان الذين كفروا بشکا کسان چې کافران دي لن تغني عنهم هرگز به دفع نه کی د دوینا اموالهم مالون د دوی ولا اولادهم نه اولاد د دوی من الله شیئا د الله د عذاب نسوسیز پرد د قیامت په د مال اولاد د پکار رانی شي واولئک اصحاب النار داخل خاوندان د اور دي هم فيها خالدون او دی به همیشه د پاره په دغه اور کې سوځيږي مثل و مثال ما اغا ينفقون چې کم دی خرج کوي فی هذه الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې کمثل د دې مثال داسې دی ریح پسند یو هوا فيها سر چې پای کې سخت یخوالی وي اصوابت او دغه سخت یخه هوا ورسیږي هر پټی تا فصل تا قوم ظلمو د یو ظالم قوم انفسهم هر قوم ظلمو انفسهم داسې قوم چې هغه په خپل ځان باندې ظلم کړی وي والله فهلكته پس دغه فصل ولا الله هلاک او تباہ برباد کی پدا سخت یه هوا باندې وما ظلمهم الله په دوی باندې ظلم نه دی کړی
ولکن انفسهم یظلمون، لیکن دوی په خپل ځان باندې ظلم کوي. او هغه ظلم دا دی چې دوی د عبادت چې څوک مستحق دی د هغه عبادت نه کوي، په هغه ایمان نه وروړي. ان الذين كفروا، بشاغه کسان چې کافران دي، لن تغني عنهم، هرگز به دفع نه کړي عنهم د دوی نه، اموالهم مالون د دوی، ولا اولادهم نه اولاد د دوی، من الله شیئا د الله د عذاب نه څه څیز پرد د قیامت په دا پکار را نشي. و اولئک اصحاب النار، دا خلق خاوندان د اور دي، هم فیها خالدون، دوی په دغه اور کې به همیشه د پاره سوځيږي او اوسيږي. او بګي مثل ما ينفقون، مثال د هغه چې کوم دوی خرج کوي دا کافران، فی هذه الحیات الدنیا، په دې ژوند د دنیا کې، کمثل ریح، د دې مثال پشان د هوا دی، فیها سر، چې پای کې سخت یخوالی وي، اصابت حرسا، او ورسیږي دا یو فصل ته، قوم د یو قوم، داسې قوم ظلموا انفسهم، چې ځان باندې ظلم کړی وي، وای د الله نافرمانی کړی وي، فاهلکته، نو پس الله هلاک او تباہ کی دغه فصل او برباد کی ولا. وما ظلمهم الله، او الله ظلم نه کوي په دوی باندې، او الله په دوی باندې ظلم نه دی کړی، ولکن انفسهم یظلمون، لیکن دا خلق په خپل باندې په خپل ځان باندې ظلم کوي.